یتیم نه دا پوښتنه مه کوه چې مور او پلار د کله مړه شوي او یا ولې مړه شوي دي. دوم، هیڅکله له چا دا پوښتنه مه کوئ چې زوی یا لور دې کله یا ولې مړه شول. دریم، هیڅکله له بېروزګاره شخص نه د خلکو په منځ کې پوښتنه مه کوه چې ولې څه کاروبار نه لري. څلورم، هیڅکله له شنډې ښځې یا شنډ سړي څخه دا پوښتنه مه کوه چې ماشومان دې ولې نشته. هیڅکله له هغه چا نه پر مخ یې څه داغ وي پوښتنه مه کوه چې دا مخ دې ولې داسې دی، ځکه چې مخ د عزت او کرامت ځای دی او هیڅوک نه غواړي عزت یې تر پښو لاندې شي. شپږم، هیڅکله له میلمه نه پوښتنه چې ډوډۍ یا چای راوړم، بلکې له پوښتنې پرته که ډوډۍ وخت وي ډوډۍ راوړه او که د چای وخت وي چای ورته راوړه. اووم، هیڅکله د خلکو د خندونې لپاره پر خپل ملګري ملنډې مه وهه، ځکه چې دا ډېر دردونکی دی.